دته ما په دې ځکه ویل چې د دې غونځاخو ریټ څه دی، خو زه مالت یو 2 کیلو واچوه نو د غونځاخو د ریټونو سره به وروسته ته راکاږو، ځکه چې ډېر سپیشل او مزیدار غونځاخي و د سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نننۍ قصه څه داسې شانته کې شروع کیږي چې په کار کې لګیا وم، غرمنۍ ټیم تقریبا د ورځې 11 بجې وي او په دې خېټه کې مې منګکانو منډې شروع کړې، مطلب ډیر زیات وږی شوی وم. بس دلته کې مې ډایرکټ پرې بل نظر واچو نو هغه پرې کامره کې کار کوو. نو هغه ته مې د مخې سره آواز وکړو، ما ورته ویل یاره دلته کې راشه که نه ولاړ شه روټۍ موټۍ څه تنظام وکړه. نو هغه ماته ویل بل صحیح ده، د لوږې مه مره زه داره له مدارې. بس د مخې سره زما خواله رالی او 500 مې وله ورکړو، مال نورې پیسې ورسره خپلې که ولاړ شه ښه ښکلې روټۍ راوړه چې په خپله باندې مو خورو، زه مو خورم او ته مو خورې، ځکه چې په خېټه کې م داسې لوبه وه والله چې بیخي رانه کار نه کېدو. نو بس هغه ته ما ویل چې زه در کوزي کړم، زه به د خیر سره کاسې ماسې وینځم او دلته کې به موټر بند کړم. نو هغه ماته ویل چې موټر ما بند کړی، بس کاسې ما وینځلې او ډایرکټ مې دلته کې راوړې په دې کټ کې مې کېښودلې. بس هغې نه پس چې کوم دی نو هغه باندې مې نظر واچو، دلته کې موټر ما یو دوباره بیا ولګو، ځکه چې ما نه هر څه هیر شوي و چې موټر هغه بند کړی دی که نه. چې ما بره وکړه ته اوبه را روانې وې، هغه بل په موټر سایکل ووته، بیا ور موټر مې بند کړو، رالم په دې کمره کټ کې ښه مزېدار سملاستم. د هغه بل انتظار مې کوو. د ډیر انتظار نه پس تر دې چې هغه راورسېدو، د خیره سره روټۍ ښه مزېداره راوړله او دلته کې په پلیټونو کې چې څنګه واچوله نو تاسو لیدی شئ چې په دې یو پلیټ ښه مزېداره لوبیا، په دې بل کې د خیره سره د چرګ سالن راوړو او یخ بوتل یې ورسره راوړی. ما ته وایي چې دا به چې وڅکې نو مکمل به فرش شي. ما ورته ویل بالکل بېغمه شه، د څکلو د خوړلو نه بېغمه شه، خو شکر کوه چې تا راورسېدو. نو بس په دې ځای کې چې کوم دی هغه چکنیم کړو، ما یو نړۍ جوړه کړو، د چرګ په سالن کې مې ووله، خو چې څنګه مې خېټې ته کړو نو منګکانو منډه کړه، ویل زمونږ کار ختم شو، باقي پاتې به د روټۍ نه خوندونه اخلي. د چرګ سالن خو ډېره مزه کوله، خو ما ویل د لوبیا دا مو شروع کړو چې د لوبیا کې مې نړۍ وکړو، دې خو د هغې نه هم زیات خوند کاو. نو بیا مې ورپسې د ډیو بوتل نه یو ګوټ وکړو چې دی بالکل په معده باندې داسې سلامونه ویل، دومره زیات خوند یې کو، دومره زیات مزه و، تر دې چې موږ روټۍ ختمه کړو. اخره کې مې د پښتنو هغه عادت شروع کړو، هغه لوبیا ګوټل مې پسې شروع کړلو چې ډېره زیاته مزه یې کوله او ډېره زیاته خوند یې کو. د روټۍ خوړلو نه پس چې کوم دی موږ ډایرکټ واپس رالو، د بل ملګري م کاسې انځل شروع کړو، خو بره ټینکۍ ته مو اوبه شروع کړې. نو ما ویل راشه په دې ټینکۍ باندې یو نظر واچوه چې ډایرکټ اوبه ورځي که نه. بالکل دلته کې اوبه راتللې، خو بیا م لږ ساعت پس بند کړو چې هغې لیک کوو. نو بس بیا مې ویل زه د دې شکایت به چې کوم دی حاجي صاحب ته وګورو، خیر صاحب له واپسه کس راوغړو. په دې کمره کې ډېرې زیاتې اوبه جمع کېدلې، نو بس د ملګري مې پکې ویپر وخل شروع کړو. زه دلته کې رانم خپل راجا مشین مې سټارټ کړو، ما ویل چې زه به کار کوم، هغه خپل کار کوي. بس د ډېر کارونو نه پس چې کوم دی زمونږ د خیره سره دلته کې اوبه ایستل هم شروع کړل او دا ځای رینځل هم شروع کړل، ولې چې په دې کې به اوس مونږ کوو د خیره سره پیلینګ. او دې کې هم پیلینګ چې کله وکړو د دې نه پس مشینان هم سایډونو ته ودرولي، شوټي م وکړله او رالم ډایرکټ د ده سره په دې موټر سایکل باندې کېناستم. د کوټ منظري بابا هغه مشهور صحیح سیز له راورسېدم چې هغې ته وایي غونځاخي. تاسو به غونځاخي پیژنئ او که نه د یا په خپل زبان کې تاسو دې ته څه وایئ. موږ خو 2-3 ورځې دلته کې مسلسل د بوتل سره ټرای هم کړل چې ډېر زیات خوندور او ډېر زیات مزېدار و. بس دلته کې رالو د یو ملګري مې ویل چې ماله 1 کیلو واچه، اوس د دې قیمت څه دی؟ نو هغه هم درته وایم چې په 300 روپۍ یو قسم و، دغه مخامخ چې دی او دې خو ورسره نور پراته و چې هغې په 500 روپۍ. نو ما ورته ویل یار ماله په ډبي کې واچه پوره 2 کیلو، ځکه چې زمونږ تقریبا په کور کې مې 3 خویندې دي او دغه شان مې 2-3 وروڼه دي، نو زمونږ خاندان لږ ډېر دی. نو ما ورته ویل ماله 2 کیلو واچو. نو بس هغه غونځاخونه راغېستلو نه پس موږ یې په 300 روپۍ کیلو راک چې ډېر سپیشل غونځاخي و. د هغې نه پس د کوټ بازار نه راووتلو تر دې چې تاسو لیدلی شئ چې دلته کې موږ راورسېدو. نو ما ویل چې زه به په دې ځای کې خپل ولاګ ختم کړم، ملاویږو به په را روان ولاګ. سلام خوشحاله ساته. تھینک یو آل فرینډز.